وعلیکم السلام. دغه دی اول خو دا درته وایم چې زما نوم چې دی سید مؤمن آغا دی، د شاولي کوټ د کندهار د شاولي کوټ اوسېدونکی یم چې دا بچی مې ډېر ټینګ مریض و، تقریبا 7 میاشتې. ما ډاکټرانو ته بوتللی، دواوې مې ډېرې په وکړلې، نو ځکه د ده څه زما امید ختلی و چې مثال نور د ده تداوي نشته. نو بیا دا ډاکټر عبدالباري الهام ما ته یو چا معرفي کړي چې په سیدال روغتون کې دی. نو بیا ما د ده سره مثال دغه مې ورته راوستی مریض، ده ته ما ویل چې زه نور د ده په مرګ مثال چې جوړېږي نه. نو ده راته وویل چې بس زه امین الله ته وینم چې دا مریض به د خیره راپورته کېږي، الله بیا جوړوي. نو د خیره سره بس شکر دی، الحمدلله زموږ مریض دا دی اوس جوړ دی. نور بس د خیره سره رخصته یم الحمدلله. اوس خپل خوراک و هر څه کوي، عملونه یې کېدله د ډېره وخته تقریبا د 7 میاشتې کېږي. هغو خلکو ته هم دا پیغام دی چې بس شکر دی الحمدلله موږ خپل په هېواد کې خپل ډاکټران لرو، چې ځکه چې ولې دا مریض تقریبا د 7 میاشتو مریض و، دا د اسهال مریضي وه، دغه د عملونه یې کېدل. نو زما امید ځینې ختلی و، نو چې بس دی په لنډ وخت کې د دا ډاکټر صاحب د دواو سره پروردګار را کنټرول کړی و. شکر دی الحمدلله جوړ دی. هغو ته هم بس دا پیغام دی چې دلته زموږ خپل په هېواد کې خپل ډاکټران شکر دی ستا الحمدلله.